بیا جواري پخېږي دا ښه وینه یې داسې کلک ده دا د دوه میاشتو مینې کلکه راورسېده مسجد ته ماشاءالله السلام علیکم هیله لرم چې ټول به جوړ او روغ یاست او د صحت جامې به مو په تن وي او مازدیګري ټیم ده راووتو نو ډاکټر صاحب هم راسره ده ډاکټر صاحب ویل زه یو څه وږی یم نو مالته راځه وبوځو که مو چیرې یو ځای د خوراک یو شی پیدا کوي هم به یې وخورو او قدم به مو ځکه چې اوس مو دا یو څو ورځې کېږي چې قدم مو مازدیګري ټیم ته رااړولی ده نو انشاءالله بېرته بیا دغه ته واړو سهار ټیم ته نو داسې به ولاړ شو د عینو مینې سیل به هم در باندې وکړو د ماښام لمانځو ته هم لږ وخت پاته د یو ځای به لمونځ هم د خیره سره وکړو نو تاسو دا ولاګ را سره تعقیب کړئ چې چیرې ځو دا جنپونه رنګیي سي معلوم سي دا د لمر هم پر لوېدو سو السلام علیکم جواري څنګه دي ته بیا جواري پخېږي چې ونه خېږي باید موږ هغه لاس ته واوړو هغه لاس کې بیا شی نشته چې ځو څنګه دې خوښه ده دغه سایډ څه دغه سایډ ته راواوښتمه نو پر دې سایډ باندې بیخي رش نه وي ځکه دا اصلا د قدم وهلو ځای ده نو رش نه وي بس ښه په طبیعت روان شي د ډاکټر صاحب خپله یو کورت خوري تا ماته کورت راکړی و دا کورت یې راکړی ده دا ولدی دغه ده جړماډانه ده داسې ده ولا لکه ډبره دا به نو سمه یوه ډبره ورته راکړمه بیا به دا کورت به متوم زه به یو ډبره پیدا کړم ته انتظار وکړي نو کورت خو دغه ده ښه وینه یې داسې کلک ده ته راوړه دا څنګه ده دا لا بیا هم ولاکه بد هغه هم راسه حمله کوي بېرته وینه یې دا یو څه دی دغه هم ده مقصد ما خپله ده درېیمه درجه زور مې هم پر ولګوئ خو مات مې نه کوي دا د دوه میاشتو مینې کلکه راورسېده ماشاءالله څنګه ښایسته ګلان دي هغه دوه میاشتو مینې چې راواوړې دا مارکېټ ده دا ګلان دي دا د څه شي ګلان دي ولاکه ها دا خو ګل یې هم نه ده کړی چې دا څه شي دا یوه تخته دا بیا څه به کوي صحیح ده دا مسجد ته ځو د لمانځه دپاره ته یو ماشاءالله ډېر ښایسته مسجد ده نو ماښام لمانځه ته اکثره وخت چې موږ قدم و بیا دلته ځان ورته رارسوو نو نن بیا په تاسو هم وویل ما خو خپله ډېر خوښېږي بیخي زما د خوښې مسجد ته په ټول عینو مېله کې او دا بیا ګلخانې دي دا زما شاته وینې نیالونه و بوټي و درختې و شیان دلته پیدا کېږي دغه مسجد ته ماشاءالله
الحمدلله بس لمونځ مو په ښایسته مسجد کې وکړئ، خدای پاک دې قبول کړي. نو د هغه ځای سره وواتو، زه له خیره سره لاندې د کور پر طرف یو څه لار نه راته پاته ده. نو نن مې غوښتله چې دا تر ټولو هغه مهم هدف مې دا و چې مسجد ته ښکاره کړم، هغه په کندهار افغانستان عینو مې نه کړي. نو بس خدای دې وکړي چې ستاسو دا مسجد خوښ شوی یې. نو اوس هم زه د خیره سره ترې ځایه لا یو څه لار در باندې وینم، نو بیا به انشاءالله موږ د خدای په اماني سره کوو. مازدیګري د روچلې ولاړ، بیا د خدای په امان ښه وخت. بای بای.